چې دا ناکامه سي. موږ و دې ریاست ته او د هغه بوډاګانو ته دا وایو چې پی ټي ایم د چا په اشاره کار نه کوي. پی ټي ایم په دې ملک کې چې جوړ سوی دی د دهشتګردۍ خلاف جوړ سوی دی. د پی ټي ایم و ټولو پښتنو ته و بلوچ ته دا اپیل دی چې سبا دې دا جلسه کامیابه کړي. په دې باندې چې دا جلسه چې ده دا د عمران خان خلاف نه ده، دا د هغه قوتو خلاف ده چې په دې ملک کې چې د دوی حیثیت ته چوکیدار دی مګر دوی چې دي باداران ناست دي. پی ټي ایم دا ورته وایي چې ای فوجه ته د دې ملک چوکیدار یې، ته بادار نه یې د دې ملک. د دې ملک چې دی دا انسانان، دا 12 کروړه انسانان د دې ملک باداران دي. 12 لکه فوج چې دی ته زما د دې وطن چوکیدار یې. زه و تا ته ټیکسونه درکومه، ته زما په ټیکسو باندې ته به پر ما باچهي نه کوې چې ته د دنیا په هر شي کې ته ملوثه یې. په اوغا برای تاوان کې ته یې، اوغا برای نما گرفتاریانو کې ته یې. دا هر څه چې دی دا ستا د لاسه دی. نو ته باید چې و بیرکو ته ولاړ سې. تا به ستا دپاره په دې وطن کې دا یو فیصله کن روند دی چې یې پی ټي ایم شروع کړی دی چې زموږ اکابرین چې په هغې کې مولانا فضل الرحمن، په هغې کې محمود خان اچکزی، په هغې کې اسفندیار خان ولی، په هغې کې سردار اخترجان مینګل، ډاکټر عبدالمالک بلوچ، شیرپاو، دا ګرده د دې خلاف راپورته سوي دي چې په دې ملک کې به دا فیصله کیږي چې دا ملک چې دی د دې عوام دی او که د 12 لکو فوج دی. ملک نه دی، دا د دې عوام دی. موږ به تابع ده. پښتون هغه قام دی، پښتون هغه قام دی چې د دې وطن نه سې انګریز پسې واخیستی. موږ پښتون چې دی و تور انګریز ته په ګرده ځوان سر نه ټیټوي. موږ دا وایو، موږ به دا تور انګریز ته دا وایو چې موږ ستا په ازایون باندې پوه یو. ته دا غواړې چې سبا دې جلسه خرابه سي. موږ دا نه غواړو چې سبا دې جلسه خرابه سي. موږ دا جلسه په هر صورت کوو. موږ به دې جلسې ته ځو و پښتون قام ته اپیل کوو چې پښتون قام دې په دې جلسه کې شرکت وکړي. سبا به خلک وایي چې د پی ټي ایم ځوانان چې دي د یو چا په اشاره کار کوي، جلسه یې خرابوله. موږ دا وایو چې پی ټي ایم چې دی هغه په دې ملک کې د دهشتګردۍ خلاف دی. هغه د دې خلاف نه دی. دا زموږ اکابرین چې راپورته سوي دي موږ دا وایو چې دا موږ و دوی ته آفرین وایو چې دا کومه سبا چې دی پی ټي ایم چې کوم اتحاد دی، کومه جلسه ده، موږ د دې کامیابي غواړو. او په آخر کې دا وایم چې په دې وطن کې به 2 قانونه نه چلیږي چې د محسن داوړ او د پی ټي ایم دپاره د منظور پښتون دپاره یو قانون دی او د نور خلکو دپاره بل قانون دی. په دې ملک کې به یو قانون چلیږي. د پی ټي ایم دپاره به هم هغه قانون وي او د نور خلکو دپاره به هم هغه قانون وي. نر ملک بهادر ملک، ملک بهادر ملک. که د دوی دا خیال دی چې موږ به خالي دا پابندانې پر پی ټي ایم باندې کوو، موږ دا ورته وایو چې په دې کې زموږ ګټه ده چې ته څونه پابندي کوې. دغونه پښتون قوم په جوش راځي. ته چې څونه پابندیانې لګولی شې لکه وایه موږ د دې کاروبار جمهوریت اسلامي افغانستان زنده‌باد. تکبیر. چې پرون په لوی افغانستان کې لاس وهي هم دا پښتانه تا تباه کړو، نن هم دا پښتنو ته ته دغه څه وایې. او زه د دې ځای و خپلو خلکو ته دا وایم چا که هغه په پولیس کې دي، چا که هغه په نورو دغه کې دي، موږ هغه ته دا وایو چې ته زموږ وروڼه یاست. او یوه خبره بله بیا کومه چې دا کوم ځوانان چې ناست دي دا پر امن ناست دي. که پر دا ځوانانو هر څه وسلو، د موږ سره نه اسلحه شته، نه د موږ سره لرګی شته، نه د موږ سره چاقو شته، نه کلاشینکوف شته.
که په هر ځوان څه وسولو د دې اف آی آر به ډایرکټ پای جی اف سی د پولیسو په اف سی پر وزیر اعلی او پر خاص کر پر صوفي جام کمال باندې او پر ضیا لانګو به کاټېږي دا پرامن احتجاج دی دا احتجاج به سبا موږ خلکو ته اپیل کوو چې جلسه به کوي کې محسن داوړ نه پرېښوئ و ټولو پښتنو ته اپیل دی بل سبا به تمام پښتون وطن به موږ جاموو د کوټ سیمونې څخه پشتون بهادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر پشتون بهادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر داور بهادر داور نر داور بهادر داور ملګرو دلته په دې پرلط کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي سکریټري محترم بابت لالا هم ګډون لري خواست کوو د هغه څه چې دی تاسو ته خپله وینا وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو قدرمنو مشرانو ځوانانو دا نن چې دغه خلک دلته ناست دي درنه کړګي ده د ایرپورټ خاص پر دا روډ باندې چې له دې ځایه خلک بار راوځي دا تاسو ټول ته معلومه ده چې محسن داوړ یوازې دی نه د ملک ټولې سیاسي پارټیانې دا وخت چې د 11 پارټۍ دي دا مشران ګر را روانو نو دی محسن داوړ په لارې رکاو کوي د سره چې کوم ملګري و ندیم اسکر یا نور ملګري که د سره و دا یې رکاو نو عزیزانو دا اوله پیښه نه ده که ستاسې یاتي د ارمان لوڼې په وار باندې هم داسې حالت یې جوړ کړ چې دوی را روانو په لار یې نه یې لکول بیا په څه مشکلاتو منظور وی علي وی محسن وی دا ګر را روانو نور هم ډېر ملګري وو له دوی سره وو په دا لارې تاسو خبر یاسته سینه یې لکول دوی به پر پښو روان سو پر بله به وسوه بیا هغه و چې له دې خوا روان وو باقاعده د منظور پر موټر ټک وسو اله د خدای په نور خاص د پر سیټ باندې دا ټک یې وکړي منظور بچاو سو او دا په شپه باندې دوی ول چې له کلاسیکلا به ووځي بیا که ستاسې یاتې په کراچۍ کې جلسه وه ډېره لویه جلسه وه د کراچۍ بیا منظور را روان وي بیا یې په لارې نه یې لکه بیا یې په لارې تقریبا تر 20 ګنټې زیاتې وسوه دا په لارې باندې بیا هغه خلکو چې کومک وکړي د هغه ځای زرینیار خان د صادق آباد د دغه ځای پښتنو موږ خپله د کراچۍ په جلسه کې دی له شپې راغی معنا نه یې لکوي دا زموږ دا تحریک چې دی یا دا پی ټي ایم چې دی لکه پر څه باندې پی ټي ایم تر ګردو لویه جمهوري خبره کوي هغه په دا ملک کې د دهشتګردي نه وي بد امنیته نه وي د خلکو سره د زیاتوب نه کوي ماینځ د نه وي لارې د صفا سي چک پوسټونه د ختم سي کوم هغه غیر جمهوري ناره داسې دوی کړي کې اوس تاسو وینئ په دې ټول ملک کې سپارون دا خبره نور جمهوري قوتونو نه کوله نن ټول هغه خبره بلکې که هغه ورځ د نواز شریف تقریر راواخلې یاره ډېر سخت تقریر و نو دا بله ورځ به تاسو پر ټلویزیون اورېدلي که نه یې اورېدلي رانا ثناالله یو انټرویو کې ناست وي نو په انټرویو کې هغه سړی سوال پر وکړي چې نواز شریف دا وار تقریر کله نه وکړي په کراچۍ ول دا خبره ته توجه وکړي هغه ول نواز شریف
ولې تقریر نه وکړي د ول نواز شریف یا به بیمار وي یا به بل وي یا به نه یې کړی بیا به په نورو جلسو کې ګوري او کومې جلسې د نورو پارټیانې وي هغه کې زموږ دونې شی نشته په کوم ځای کې بیا زموږ څه وي بیا به موږ یعنې نواز شریف ته یې دی د خبر وکړي نو هغه رانا ثناءالله غوندې سړی هغه ورته یایي چې کومه خبره نواز شریف کوله تر هغه خو محسن داود ډېره زیاته خبره وکړه تاسو به اورېدلې که نه دا رانا ثناءالله یایي دا چونکې محسن چې دی دا یو لوی تحریک دی نن خلک وسوسې پیدا کوي بله پیدا کوي خلکو ته یایي چې هلکه داسې دی دا د دې ملک غداران اوس موږ په دا نه سپوز دا 40 کاله 50 اویا کاله د دې ملک اوس دا غداران دي څو چې غدار معنا څه ده چې غداري چا کړې ده یعنی ملک کې چا په دمني جوړ مارشلا چا کړی یعنی مارشلا معنا د آئین بالکل کله آئین ستڅرې تر پښو لاندې کوي مارشلا دوی لګولي دي نور زیاتوب دوی کوي نن چې دا دوی لوی تحریک روان دی په دې کې د پی ټی ایم شرکت زموږ دپاره د یو فخر خبره په دې تحریک کې زموږ خپل نور پی ټی ایم هم وي په دې کې نور پارټیان نشته دا وخت پی ټی ایم لوی قوت دی ډېر لوی طاقت دی ډېر د خلکو همدردي ورسره ده خلک دا غواړي چې پی ټی ایم هره پارټۍ دی وکړي هر سړی دی دا وکړي ګورې هغه ورته د محسن بیان په کراچۍ کې د کم تقریر چې دی که چا ملګرو اورېدلی په صحیح معنا یعنی محسن کمې هغه خبرې نه وکړي چې هغه زموږ د کان ګورې اوله خبره دا ده هر سړی دا خبره کوي موږ به د خپل کام خبره کوو موږ به د خپل وطن خبره کوو پر موږ چې دا وخت کم زیاتوب روان دی نو محسن د اگر شان په دا جلسه کې بیان کړي چې دا دی پر موږ داسې ظلم کوي دغه حالت دی دغه دی ته دغې صوبې ته هغه صوبې نن چې له موږ سره کم ظلم کوي کم زیاتوب کوي نن چې دا په دا نیمه شپه دا ډېره د افسوس خبره ده ولې دا ریاست سر نه خلاصوي دغه شیخ مجیب ته هم دا ویل چې یاره شیخ مجیبه ته غلط یې نن د نواز شریف په خوله یې وایي شیخ مجیب ته ښه ویل کې نه وایي چې دا شیخ مجیب چې دی دا پر حق وایي نن د پنجاب لیډرشپ دا یې پرون یې نه ویل نن یې وویل ورې شیخ مجیب سره یا بل د سند کم تحریکونه چې وو نو نن چې له موږ سره کم زیاتوب روان دی دا داسې نه ده چې موږ ته په دا نه پوهېږو چې وروره ته دا محسن چې دی په څه له نه یې لکوي محسن خو به دلته د خلکو یو ایجوکیشن وکړي خلکو ته به د خپل حقوقو په شي باندې وغږېږي و دا پښتانه ته و دا بلوڅ ته و دا سندي ته و دا سرایکي ته او دا زموږ په خبره به ګرده ملک خبر کړي دا ټیک دی موږ دا خپله خبره هر ځای کوو مګر پر یو لوی فورم زموږ خبره وشي دا زموږ په ګټه ده یعنې زموږ د قوم خبره به نن په ګر ملک کې بلکې ملک نه په ټوله دنیا کې به دا زموږ دا خبره پیلاو شي چې یاره د پښتانه سره دا زیاتوب کړي نو موږ چې یو د محسن د دغې خبرې کلک مزاحمت او موږ دا یایو چې وروره دا لیډران چې دي دا نور د تحریک چې کوم لیډران دي هغه په کار دي ګرد دې خبرې بلکې مریم نواز کړي دي موږ آفرین ورته یایو بلکې په کار دی چې دوی په دې خبره باندې و هر څه وکړي که دا نور لیډران دي که اختر منګل دی که بله پارټۍ ده که د بلوڅ پارټۍ دي هغو له موږ دا یایو چې ګوره دا منظور چې دا نن موږ پر روډو ناست دي پر روډو باندې موږ احتجاج کوو او محسن یې هلته بند کړی دی و دا نه ده معلومه چې دا دلیه دی کې وړی دی کې څنګه دی کې داسې پر بله خوا وړی و موږ خو نه خبر دا وخت چې دا وخت د محسن څه پوزیشن دی نو موږ دا یایو سرکار ته سرکار خو نسته ملک سیول دا خو بې اختیاره دی د جام اختیار نسته د وزیر اعلی وزیر داخله اختیار نسته هغه په دا نه دی خبر چې هلکه نن دا کومه کیسه روانه ده
دا ولې د خلکو سره زیاتوب کېږي نو موږ دا خبره چې نن په دنیا ته معلومه شوه چې نن یې محسن نیولی دی یعنی تر ګردو دا خطرناک دی دا دهشتګرد دی ته خبرې تا دلته په دا ښار کې تاسو په دا خبرې یاسته چې د څلوېښت توپکه 50 توپکه دا تاسو پر دا کسټم باندې تاسو وینئ چې دلته دا بغیر رجسټر ګاډیان راځي که نه راځي دا دوی چې دلته دا خلک رایله کړي دي په دا کوټه ښار کې له مشینان سره ګرځي که نه ګرځي سکیلان ورسره دي راکټان ورسره دي نو نن چې دوی ته محسن یوازې سړی نه یې په جیب کې چاقو شته نه یې بل دی توپنچه ورسره ده نه بل شی ورسره دی ته نن چې دی محسن نه لکه موږ د دې خبرې په کلکه غندنه کوو موږ دا یایو د دې دپاره بیا به موږ سلاسر وکړو دا نه ده چې موږ به داسې یو جذباتي فیصله نه کړو کله ملک سیول دا که سبا دا جلسه ده دا جلسه به موږ کامیابي له وړو او دا به موږ او کېدای شي به دا جلسه کې هر لیډر دا وایي چې له محسن سره زیاتوب شو و به هم یایي اوس هم ما دوه درو کسان ته ټلیفون وکړئ ما ته خپل لیډران ته وایسته چې یاره دا خبره باندې تاسو ورته وایسته نور چې موږ کم دا وخت په ملک کې کم حالت دی یا کم صورتحال دی یا دا د نن دا تحریک روان دی دا د امریت او د جمهوري خلکو تر مابین یو انشاءالله که خدای کړی یو فیصله کن دا به دا شی کوي موږ به له امریته خلاص ګورې په امریت کې تر ګردو لوی تاوان زموږ دی ګورې زموږ مځکې یې نیولې دي زموږ ماینز یې نیولی دي زموږ سکولان یې نیولي دي زموږ روزګار یې نیولی دی په دې صوبه کې خو برای راست دا څه د اف سي حکومت دی پر هر 20 میله 30 میله چینونه دي که نه تاسو به پنجاب له تللي یاست یاره خو د پنجاب هم دغه ملک دی په پنجاب کې چې له ډېره غازي خان ورترسې بیا ته لاهور ځي تاسو ځای چینې لیدلی یاره په پنجاب کې کارخانې شته دا کارخانې نشي زما منځ نشي ګورې زموږ خبره تر ګردو زیاته د پښتانه خبره د پښتانه حق تلفي تر ګردو زیاته کېږي د نور هم کېږي د بلوڅ هم ډېره زیاته حق تلفي کېږي د سندي هم کېږي موږ د هغو حمایت کوو موږ یاره د دغو خلکو د دې تحریک موږ ملګري یو مګر زموږ په وطن کې څه حال دی ته راواخله ستا دا ګرده کوله د دغه مارواړه پر دې ټیکس دی که نه څلې اخلي دا کوله نن پیدا شوي موږ نو پیدا شوي دا کوله راوته په دا وطن کې کوله وه په هرنایي کې کوله وه په دوکۍ کې کوله وه په دې کې ماینز و سنگ مرمر و دا ته اوس خلکو کښل د دې علاقې خلک مګر نن چې ته راغې کویله باندې هم قبضه ده پر سکول هم قبضه ده خلک هم نیسي خلک هم بې درکه کوي خلک چې دي معلوم نه دي تا دا یو د چمن لیا راواخله پر هر ځای توپکیان دي که نه لکه څله به توپکای چمن له ته خپل کور له په شپه نسې تللی که بسم الله یایې ته چمن ځان رسوې څه د خدای په فضل کله څوک ورسېږي مور کور والا ګر خوشحاله سیاره لیامه بچی لیامه میړه لیامه پلار دا په خیر راغی تا سره داسې حالت جوړ کړی دی ته ورته به دا چمن کې دا چینونه دا توپک والا دا 50 توپک یې په څنګ راخیستي هلکه څلې راخې داسې دا کم خلک نن د ده د توپک والا دي دا د هم په دې سر خلاص کړي چې دا ارضي توپک دی دا ستا توپک چې ته په نازږې دا ته چې ما په ویروې دا ما ته چې ته به دا توپک دمکۍ راکوې وره زه هم سن اف د سایل یم زه د دې وطن مالک یم دی نه دی چې زه دلته راغلی یم له اسمانه رالوېدلی یم زما هم داسې یو کلی شته مګر نن چې ده تاله لیسنس در کړی دی تاله راداري در کړې ده زه تر تا په دغه معنا اوس غلطه خبر 10 واره زورور یم 10 واره زه طاقت زیات یم زما طاقت تر دې ګردو زیات دی د دغه ملک مجید غه زیات دی په پلار په نیکه ته موږ پېژنې په کلي م هم پېژنې تاله چې نن توپک در کړی دی تا ته چې نن د تورې ګاډۍ در کړې دي ته به دا نه خبر چې دا بابا څوک دی
دا مجید څوک غیرت لالا دا بس لالا غیرت لالا ته نن لګیا یې دا ټوپک چې تا در کړی دی راسه کلی به سره سمار کو قبیله به سره سمار کو علاقه به سره سمار کو ستا تر دې ګردو اوس هم دا موږ دلته ناست به دا شورا یې ودروي کښېنه یاره دا چیش کوئ کښېنه یا چیش کوئ زنده ورکو کښېنه وروره ولې دغه راخرابوئ هلکه دا دغه کښېنه وروره چیش کوئ ولې دغه خرابوئ یعنې دا نن چې دی دا یایي دا نن ستا محسن نیولی دی دا محسن داسې نه دی چې دا محسن خوار دی دا داوړ دی د ده ښکلی شته د ده کور شته ته نن علي نه یې لکې د علي په کور کې 18 کسان مړه دي که نه دي مړه په یوه کور کې 18 جنازې پرته شوي دي که نه دي مړه او ته بیا دا یایې چې ته به غږ هم نه لرې ته به خبرې هم نه کوې ودر هغه خبره هم ټیټ شي سرکار ته یې ودر یې څه یې ودر بیا دې بیا دې زه به ګړی سات درته ورسې اوس ورسې بس هغه ډیسي دی دغه او بوریوالو تسلي یاسه دا بابا تعالی ته معلومیږي وزیر تېر شوی دی هغه د هوم سکیورټي سبزي خبر اخلي نوټیفیکیشن چې دی هوم سکیورټي جاري کړی دی دوی ما ته وویل چې هغه نوټیفیکیشن برته په اخمه چې دی ورنسي نوټیفیکیشن به څنګه اخلي نو ډي سي چې دی دا اوس چې دی وزیر اعلی هغه یو شی داسې چې هغه دغه یي بس لا لا سلام علیکم تراز اوس ګړی کښې ما هم ساکي چیز خواږه شیان خوري خواږه مور شوګر ملک صاحب وږي شوی یا ناش نه لري لکه تر هغه سات چې ناست یا دا ګر شپه ګوري او ډېرې ګران ملګرو کښېنئ وروره کښېنئ شنو سار دا چې اوس نیټ کمزور شوی نه وي لاس مکمل کړه جمال صاحب دغه 50 لا خالی 50 بس لا لا کس ردم لا يوصل یا لالا تا خو ته نه ناست لالا جمال وای تقریر پراکه وای ودره ګړی باندې اوبه ورته راوړي ای وروره کور یې ودان چې موږ له راغلی د بابا تعالی خلک
وای پورته سم نور بقایا به بیا کوي کومه اوم سیکرټری راغی دا وویل اوم سیکرټری راغی یم توبه ډي سي لاړی هوم سیکرټری له هغه نوټیفیکیشن د نوټیفیکیشن کاپی ده دا چې اډر کړی دی هغه به کینسلوي ان شاء الله که خدای کړي چې موسن به زر ته زر خلاص خلاص بشه ان شاء الله خلاص دغه شو دا بالکل